کیږي انسان یم د غلطۍ معافي به وغواړم د خپل نظر د ګستاخۍ معافي به وغواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نیکې هیلې سلامونه احترامات. حیران خټک یم او په خپل پیج زما د زړه آواز کې رسري نن کامران بای د حافظ کامران بای چې ما اول په خپل پیج باندې شاید چې د نصیره پیکي وه په ټولنې کې ویډیو کړې وه، نو د هغې نه پاس په پیله ړومبي ځل باندې زه راغلی یم دی ته مراکې ته. د ډېرو خلکو چې کوم د فرمایش ووی چې کامران بای ته لاړ شئ او ما وی چې راشم مروبې ته او د دې سره مرکه وکړم. نو کامران بای ته خواست کوم چې تاسو سره خپل لاند تعارف وکړي او بیا هغې نه پاس چې کوم ده تاسو ته که هر څه پړه وي، نظم وي، شعر وي، غزل وي، هغه سره شریک. کامران بای ډېره مننه حیران خټک صاحب. زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دومره کړه وکړو او زمونږ کلي ته یعنې مروبې ته مو تشریف راوړو. زما نوم حافظ کامران خټک دی، د مروبې کلي اوسېدونکی یم او څنګه چې خلکو ته پاته ده نظامپور خو موږ یعنې علاقه ده، علاقه خوړه نظامپور. نور د تاسو فرمایش خبره وکړه نو د غزل نه مخکې یو لاند غونې نظم ده چې عنوان یې دا پیغور. د نظم عنوان دا پیغور. زه چې په کلي کې د چا کور ته رشته ولېږم، زه چې په کلي کې د چا کور ته رشته ولېږم، د جینکو میاندې جواب کې زما مور ته وایي سم په خپل کور کې ځای وی مات ګوډ بهر وباسئ. زه چې په کلي کې د چا کور ته رشته ولېږم، د جینکو میاندې جواب کې زما مور ته وایي سم په خپل کور کې ځای وی مات ګوډ بهر وباسئ. هغوی هم ښه وایي بد نه وایي په خپل ځای ټیک دي، هغوی هم ښه وایي بد نه وایي په خپل ځای ټیک دي، ولې چې زه خپلو د ځانه پردی کړی یم نو پردي خلک خو به خامخا پیغور راکوي. هغوی هم ښه وایي بد نه وایي په خپل ځای ټیک دي، ولې چې زه خپلو د ځانه پردی کړی یم نو پردي خلک خو به خامخا پیغور راکوي. او د غزل مطلع عرض ده چې منم چې خوی به یې لږ تریخ وي خو نادان هم دی، منم چې خوی به یې لږ تریخ وي خو نادان هم دی، هر څوک ژوند ورسره ګران دی په ما ګران هم دی. منم چې خوی به یې لږ تریخ وي خو نادان هم دی، هر څوک ژوند ورسره ګران دی په ما ګران هم دی. یوم الله یوم رسول یوم قرآن هم دی، یوم الله یوم رسول یوم قرآن هم دی، یو خوش نصیب چې مونږ راوړی په ایمان هم دی. او منافقت را سره کړی هر انسان هم دی، منافقت را سره کړی هر انسان هم دی، خو ما بخلی په نامه د پاک سبحان هم دی. منافقت را سره کړی هر انسان هم دی، خو ما بخلی په نامه د پاک سبحان هم دی. او په نیمه شپه رانه رخصت اخلي روان هم دی. په نیمه شپه رانه رخصت اخلي روان هم دی. مننه. په نیمه شپه رانه رخصت اخلي روان هم دی، یخه یخني ده او نری نری باران هم دی. یو ځل بیا پیښه دا شعر بیا. په نیمه شپه رانه رخصت اخلي روان هم دی، په نیمه شپه رانه رخصت اخلي روان هم دی، یخه یخني ده او نری نری باران هم دی. او هغه زما په پاکې مینې بدګمان هم دی، هغه زما په پاکې مینې بدګمان هم دی، حاصلول یې زما زړه کې لوی ارمان هم دی. هغه زما په پاکې مینې بدګمان هم دی، حاصلول یې زما زړه کې لوی ارمان هم دی. او په یارانه کې که هر څومره تاوان هم دی، په یارانه کې که هر څومره تاوان هم دی، خو قبول کړی په سر سترګو ستا کامران هم دی، خو قبول کړی په سر سترګو ستا کامران هم دی. ترنم کې یو غزل په ترنم کې خوندې کې ښه جي. غزل مطلع عرض ده چې چرته هم د مینې د کمال خبرې کیږي، چې چرته هم د مینې د کمال خبرې کیږي، نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي. منم چې ستا د حسن او جمال خبرې کیږي، منم چې ستا د حسن او جمال خبرې کیږي، منم چې ستا د حسن او جمال خبرې کیږي،
منم چې ستا د حسن او جمال خبرې کیږي ټول کلی کې زما هم د جلال خبرې کیږي ټول کلی کې زما هم د جلال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي ولی د زمانې دی هم خطا کړو زورورا 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 شیطان په هر ځای کې ستا د جال خبرې کیږي شیطان په هر ځای کې ستا د جال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي چې چرته هم د مینې د کمال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي اوس هم په ملغلري او په لال خلک مین دي اوس هم په ملغلري او په لال خلک مین دي اوس هم په ملغلري او په لال خلک مین دي اوس هم په ملغلري او په لال خلک مین دي اوس هم د ملغلري او د لال خبرې کیږي اوس هم د ملغلري او د لال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي چې چرته هم د مینې د کمال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي فکرونه مې رنګین شو د یو چا د لاسه داسې فکرونه مې رنګین شو د یو چا د لاسه داسې دا شعر په خصوصي توګه ارشد جان شاهکار صاحب ته ډالۍ کوم فکرونه مې رنګین شو د یو چا د لاسه داسې فکرونه مې رنګین شو د یو چا د لاسه داسې په شعر پسې مې اوس د بل د خیال خبرې کیږي په شعر پسې مې اوس د بل د خیال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي چې چرته هم د مینې د کمال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي څو کاله وړاندې لاړ شم ماشومتوب راته رایاد شي څو کاله وړاندې لاړ شم ماشومتوب راته رایاد شي څو کاله وړاندې لاړ شم ماشومتوب راته رایاد شي څو کاله وړاندې لاړ شم ماشومتوب راته رایاد شي چې کله هم د بیرې او د ټال خبرې کیږي چې کله هم د بیرې او د ټال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي چې چرته هم د مینې د کمال خبرې کیږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کیږي کامران ما او تا چې د یو بل سره آشنا شو کامران ما او تا چې د یو بل سره آشنا شو کامران ما او تا چې د یو بل سره آشنا شو کامران ما او تا چې د یو بل سره آشنا شو په ما او تا پسې وشو یو کال خبرې کیږي
په ما او تا پسې وشو یو کال خبرې کېږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کېږي چې چرته هم د مینې د کمال خبرې کېږي نو هلته د منصور او د بلال خبرې کېږي. حد ده حد ده حافظ کامران بھائی حد ده. د هغې غزل یو دوه درې شعره وایي چې څنګه چې ستا نظر په ما نه لګي. انشاءالله ضرور 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 چې داسې ملګري غوښتنه کوي نو موږ به ورته حاضر وو. څنګه چې ستا نظر په ما نه لګي څنګه چې ستا نظر په ما نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي څنګه چې ستا نظر په ما نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي د بېوسۍ او غریبۍ له وجې 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 مونږ سره دلته د هیڅ چا نه لګي مونږ سره دلته د هیڅ چا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي قدر یې ډېر کوئ بې قدران شي 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 نظر د سترګو چې د چا نه لګي نظر د سترګو چې د چا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي نن مروره شوه او دا یې ووي 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 په ما د خپل کامران دعا نه لګي په ما د خپل کامران دعا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي څنګه چې ستا نظر په ما نه لګي څنګه چې ستا نظر په ما نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي داسې زما نظر په تا نه لګي. ماشاءالله ډېر زبردست حد ده حد ده. او دا د میناواله چې کم دی هغه یې فرمایش هم پوره شو چا چې ویلي وو چې بھائی کامران بھائی نه دا بیا هم ریکارډ کوي تاسو خوړې پښتو ادبي جرګې باندې دا اول نشر شوی هم او ماشاءالله ډېرو خلکو چې کم ده تقریبا 100 نه زیات کسانو دا شیر کړه ماشاءالله. نو امید لرم چې دې پیره به هم انشاءالله چې دا ویډیو چې ده تاسو کامران بھائی ته پوره کوریج ورکوئ واس چې کم ده نو دا پیج کم ده علاقه خوړه د ټولو شاعرانو د زړه آواز ده نو اینی ټایم چې کم ده کامران بھائی څوک هم موږ سره رابطه کولی شي او دا پیغام مو د هغې ته او دې نه پس که تاسو خوښ وي بس یو دوه شعره وایئ او اجازت ته نه تاسو والی دا زه به تاسو پرېږدم. مخکې زه یو څو خبرې کول غواړم کامران بھائی. جی حیران خټک خو وي چې څوک رابطه کولی شي حیران خټک سره رابطه هم کوئ. حافظ کامران بھائی تاسو چې کله غزل لیکئ
تاسو چې کله هم لیکلي ده نو تاسو کوشش داسې وي موږ په نظر کې چا تاسو په ځان لیکلي صحیح ده کامران بھائی جی او زه چې تاسو کله هم ملاو شم نو ما د سترګو نه به اوښکې ضرور لاړې وي لکه اوس چې تاسو څنګه غزل وی نو الریډي ملګري به په دې کیمرې په سترګه کتلی شي چې ما ډېر وژړل که نه تاسو خو خپل غزل خو تاسو چې کله ما د زړه نه خدای خبر دومره لکه سخت انداز روان کوي چې سړي کو کاڼه هم وي هغه نرمېږي کامران بھائی نو دې باندې لکه تاسو غزل چې موږ اورو موږ ته تکلیف ډېر میلاویږي په دې باندې او زه خو اکثر ژاړم لکه که موږ دا کتونکي وګورو نو په دې ویډیو کې ما ښه ډېر وژړل ځان څه غلي غلي ځکه چې که موږ ډېر هم صبر وکړو تاسو غزلو کې دومره درد پروت ته هغه تصویر پکې پروت ته چې هغې ته چې ګورې نو ژاړې به خامخا زموږ مقصد جی دا هېڅکله هم نه وي چې تاسو وژړو یا تاسو خفه کړو خو دا خو تاسو غوښتنې وي نو ما خو تاسو ته بیا هم ویلي چې انشاءالله چې کله هم تاسو غواړئ زه به حاضر وم زه تاسو کامران مې ډېر درد چې څوک هم اوري یا به خامخا زه یم چې به څوک وي چا به نه ژاړي یا به کم انسان وي یا به د کمې خاورې جوړ وي د کامران بھائی په اواز کې هم درد ده او په غزلو کې درد ده او دادونه ورته په دې وجه باندې ډېر زیات ورکوي او شاهکار صاحب چې کومه ویډیو شیر کړې وه نو هغه یې چې موږ مینوال چې کله کامران صاحب اوري نو هغه یې اکثر ته غوښتنه کوي چې به په ریډیو باندې د کامران صاحب موږ سره چې کوم د خپل ترانم شیر کړي نو دا ترانم چې کوم دا نن موږ یې تاسو سره شیر کو نو باقي رایه تاسو به موږ غواړو په کامنټ کې دې سره زه یم کامران بھائی ته چې یو دوه شعره ووایي او د پروګرام اختتام په خپله وکړي زه به جي د اورېدونکو نه په یو څو شعرونو باندې اجازات غواړم د همدغه شاهکار صاحب په شعرونو باندې به اجازات وغواړم ځکه چې په موږ ډېر حق ته مینوال ده موږ هم دغه مینوال یو هغه هم د موږ مینوال ده لکه مینه راسره لري یو دوه درې شعرونه یم چې کیږي انسان یم د غلطۍ معافي به وغواړم کیږي انسان یم د غلطۍ معافي به وغواړم د خپل نظر د ګستاخۍ معافي به وغواړم او په کار خو نه وه چې مې کړې وه خو شوي ده اوس په کار خو نه وه چې مې کړې وه خو شوي ده اوس ستا سره ستا نه د سیالۍ معافي به وغواړم او ورځم خو ځان سره به خپله خودداري وړم ورځم خو ځان سره به خپله خودداري وړم ورځم د خپلې غریبۍ معافي به وغواړم او چې ستا پښتو پې سر ته رسي نو هېڅ غم مه کوه چې ستا پښتو پې سر ته رسي نو هېڅ غم مه کوه درته به ونیسم زولی معافي به وغواړم او هره خبره کې به خپل ځان ملامته کړمه هره خبره کې به خپل ځان ملامته کړمه ای مړې بس ستا د مرضۍ معافي به وغواړم او ویې ارشد لزم د نوي ژوند آغاز کومه ویې ارشد لزم د نوي ژوند آغاز کومه ویې ارشد لزم د نوي ژوند آغاز کومه د تیرې شوي زندګۍ معافي به وغواړم ډېره مننه او اجازه غواړم د الله په امان